والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. سورة نور دویم ایسا مونږ شروع کړې وه د آیت نمبر 35 نه. په دې کې د الله د توحید او د الله د نور مثال بیان شو او بیا دوه مثالونه د اعمالو د مشرکانو چې مشرک عمل کوي نو د عمل برباد دی او دل د عمل هیڅ فائدہ نه ورکي ذکر د عقیده د شرک ته. یو مثال کې الله دا فرمایلی و چې د عمل مثال د سراب دی چې یو تږي سړی کله سراب وویني، سراب هغه د نظر دھوکې ته وایي، لرې نه دته اوبه ښکاري خو هغه هېڅ اوبه وغیره ني، د چې لنډ ورشي نو هلته هېڅ هم ني. دغسې مشرکانو به ډېر عملونه کړي، ګمان به یې چې یاره موږ خو دا کړي دي دا کړي دي، خو چې کله الله ته ورشي هېڅ به ني، الله به ځان سره ومومي او سزا به وله ورکوي د شرک. دویم د دې د عمل مثال دا و چې د دې عملونه ټول تیارې تیارې دي. الله وایي د تورې شپې تیاره ده، بیا په سمندر کې تیاره ده او داسې تیاره ده چې دی خپل لاس هم باغې کې نی دي. د عمل دومره تور دی او ناقابل قبول دی. اوس د دې 41 آیات نه الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، دا دلائل عقلیه اوس په توحید باندې بیانوي چې د الله نور به څنګه حاصله نو دا دلائل وره او د الله معرفت حاصل کا، توحید عقیده خپل مضبوطه کا، نو بیا به ته د الله نور حاصل کی. دا د هغې د حصول هغه ذریعه ښیي او په دې کې مرد کوي په مشرکانو باندې. اول دلیل عقلی هغه په دې آیات کې وګورئ. الم ترى آیت نګوري ان الله بشک الله یسبح تسبیح وی له دی الله لره مناسک فی السماوات چې پاسمانونو کې دی ول ارض او زمکه کې دی. الله وی ځان خبر کا دا غچا نام چې څوک په اسمان کې دی او څوک په زمکه کې دی، دا ټول مال تسبیح وی. اسمان کې ملائک دي، زمکه کې انسانان او پیریان دي او دا خلاصه کې والطير او مارغانم تسبیح وی. صافاتن په داسې حال کې چې دوی غوړون کې خپل وزرو لرام، دا مارغه چې کله وزر داسې خور کې نو ډېر ښه ښکاري، نو دوی چې د آوازونه کوي نو دام په زبان حال سره د الله تسبیح وي. دا خپل زبان دی هغې تسبیح باندې الله پوهېږي. ورپسې وایي کل هر یو قد علم یقینا الله پیجنی صلاته منځ داغه و تسبیحه او تسبیح داغه. د هر چا د مانځنه د هر چا د تسبیح نه الله با خبر دی. هغه د انس او جن تسبیح پیجنی، هغه د حیواناتو د طیورو د دې مارغانو د حشراتو د هر څه تسبیح نه واقف دي. داونی بوټي د هر څه د الله تسبیح وایي. ښه تاسو ویلی دي وان من شیء الا یسبح بحمده، هیڅ شی داسې نشته چې هغه د الله حمد او تسبیح نه وایي، هر شی د الله تسبیح وایي. خو دومره ده چې موږ د هغې په تسبیح نه پوهېږو، الله ته به خبر دی. او دا باقاعده ساینسدانانو تجربې په دې باندې کړي دي. په بوټو کې داسې بوټي شته چې هغه باقاعده आवाज کوي، ټکار کوي. نو یو ساینسدان دغه باره کې راځي، هغه داسې دی پلانټس وغیره باندې او ایکسپریمنټس کول. نو یو ځل د یو بوټي باره کې دغسې
تجربه کوله غینه ټکار आवाज راتو هغه چې دا څنګه چل دی بیا چې کله تحقیق کو قران یې وکړو چې دا خود واقعي په قران کې الله ویلي دي چې شی داس نشتا چې زما تسبیح نه وي نو دا بوټي د الله تسبیح بیانای نو هر شی چې تا تخکاری د الله مخلوق دی او د الله تسبیح وي نو الله وی زما په توحید باندې غټ عقلی دلیل دا دی یو عقلمن بنده چې کله دی ته وګوري چاو د هر څه الله پیدا کړی دی او دغه مخلوق ته دغه د الله د توحید قائل شي دا عقلی دلیل لیکنم دینه د الله معرفت سړی ته معلومیږي ښا نو ویته نه ګوري یعنی ځان خبر کا چې بشک الله تسبیح وی غل راغه سوچ چې پاس مانو کې د زمګه کې دي او وطير مارغانم صافاتن غړون کې د وزرو کلن هر یو قد علما یقینا الله پیجنی صلاته منزداغه وتسبیحه تسبیداغه صلات دا متعلق د انسان ملائکه او جناتو پورې دي دوی د الله عبادت کوي تسبیح دا متعلق د پرندو پورې او هر مخلوق بیا خپل صلات او طریقه پیجنی کنه نو دغه ته مراد دي او والله ولیم الله پوی ذات ته بما پاسبن یفلون چې دوی کوي چې د دې سم کوي الله عزت با خبره مې زما مخلوق نه زه به خبر نه ما با خبره ما چې څه کوي نو ما ته پته لګي الله عالم الغیب ذات ته اور د هر مخلوق د هر څه خبر دی مونږه دومره علم دی بیخی محدود دومره کمزور علم دی چې ردی دیوال نه خاصی دی مونږ ته اوس پته نه لګي چې زه پورال ته ورغلی نو په خپل سرګم کتلی ني زموږ علم دومره محدود دی ستا پزله کې څه چلیږي ما ته پته نه لګي زما پزله کې څه دي ته پته نه لګي ا واحد ذات دی چې هغه تر ټول زړونو حال معلوم دی چې ته سکه سره زړه کې راضي سره خیال کې راضي هغه ذات ته پته نه دا علم صفت دا غدي عالم الغیب دی نو بل دلیل را شو وګورم ولله خاص الله په اختیار کې ملک السماوات والارض بادشاہی د اسمانو زمکه دا ټول کائنات بادشاہت دا الله سره دی اختیارات ټول دا غدي اوس دا سنيشته چې نعوذ بالله الله په دې اختیاراتو کې مخلوق ځان سره شریک کړي نه الله وی صرف ز مالک ز بادشاہ دی بادشاہت کې ما حصداري چاله نه دا ور کړي چې ته الله هم کې خدا فلان کې بابا هم کوي نو دلته خو نه دی ویل ته خو صرف الله بادشاہت دی نو قران وایي چې عقیده توحید دی برابر شي بادشاہت د الله ومنه قدرت د الله ومنه هغه د هر څه اختیارمند دی الله نه سوا بل اختیارمند دی کائنات کې نشته دا ټول د الله مخلوق ته عاجز دي نو ولله خاص الله په اختیار کې ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا و الى الله المصير او خاص دی الله طرف ته ورګرځیدل دي اخري ستا ورتل چاته دي الله ته دي نو تاسو سره به حساب کتاب او مغه خالق کوي کم خالق چې ته پیدا کړي کم چې ستا تربیت کو استا رب دی پرورش دې لوکو تما شوم وی بیا ځوان شوي او بیا خځوان شوي نو بیا بوډا شوي اخر به الله ته ورځي د دې عمر د دې ځوانه باره کې والله تاسو سمندنه کوي صحیح حدیث ته کنا وی د قیامت پورز یو بنده قدم نشي اغستی چې دنا د عمر باره کې د ځوانه باره کې د علم باره کې د مال باره کې تاسو نشي نو دې د وجنه د عمر د الله امانت ته تاسو او بیا د ځوانه دا دور د قیمتي امانت ته دا بځای کې نه د چې الله او رسول سویلی دي دغه د حکم مطابق پتا ته خرج کې نو تب قبر کې خوشاله حشر کې هم خوشاله ځکه ټکانه خټوله زموږه غدا د دنیاوی مال دولت شهرت او دنیاوی عہدے د دنیاوی ریل پیل دا موږ نه دلته پاتې کیږي د قران به موږ سره زی
دا عمل دا نیک دا اوس چې تاسو کوئ دا به تاسو سره ځي. نو هوښیار بنده د آخرت دپاره تیاری کوي، ځکه دا زمونږ د تیاری ځای دی. اصل بدلی او مزې خو جنت کې دي. نو دې د وجې نه الله وایي بادشاهت ټول زما دی، ما ته به راګرځئ. نو زما نه علاوه د بل چا بادشاهت او اختیار مه منئ، زما مخلوق ټول عاجز دی. بل دلیل په توحید باندې، علم ترى آیت نه ګوري ان الله بشک الله یزجی صحابا هغه شړی د اوریځي ثم یؤلف بیا دا را غونډي کې بینه په خپل منځ کې، نو ثم یجلوه بیا دا وګرځي روکا من لاندې باندې فتر الوطقا بستین غټ ساس کې د باران یخرجو چاغه روزي من خلاله د دې منځنا. دا الله رب العزت خپل یو بل قدرت خي. وګوره نوري سوکړی ګرمي وي نو الله رحم وکي، باران چې کله راولي نو د هغې د پراسس ته وګوره. دا د الله په توحید باندې یو بل دلیل دی. الله هوا ته حکم وکي اوریځې راوشاړه، نو مختلف ځایونو کې د اوریځې هوا لاړې شي، دا ټولې اوریځې هغه را پسغل کې یو ځای ته راجمع کړي، هغه ځای ته کوم ځای چې الله د باران اراده کړي. نو کله چې دا راوشړي او دا اوریځې یو بل سره یو ځای شي داسې په هغه علاقې باندې کومې چې الله دې ته امر کړي او د دې خاص ملائک مقرري باقاعده. نو التا دا اوریځې چې یو بل کې ورننوځي راجمع شي نو دا درنی شي او بیا ساس کې د باران او وطق غټ ساس کې د باران ته وي، هغه د دې مزنا هغه راوځي او تاسو باندې د الله رحمت راووري. نو دا موسمونه بدلی څوک، دا باران څوک راولي، دغه الله دی، دغه ذات د الله دی. نو الله وایي زما په توحید او یووالي باندې قدرت باندې دام غټ دلیل دی چې دا باران په تاسو راورو. دا ګوره دې لپاره څنګه طریقې کار ما وضع کړی دی. زمانه علاوه په دې کائنات کې بل څوک شته چې داسې باران په تاسو راووري. دا اوس حکومت هم تجربې کوي، مصنوعي آرټیفیشل ریننګ کوي که نه، آرټیفیشل بارانونه راوري. خو هغې څه کوي، څومره غټ وسایل خرج کړي او لږ ځای کې یو محدود ځای کې دومره اوبه هم نشي راورولی. د الله چې کوم باران دی نو که هغه وغواړي پرې ټوله دنیا راورولی شي. ګوره په لږ ساعت کې هر څه خړوب شي، دومره اوبه ته د ټول شهر له نشي ورکولی، څومره چې الله په سکندونو کې دا ټول ښار لون کېدله. د خلکو پټي وي که نه جیرب یا مطلب کنالونو باندې، نو چې اوبه کوي نو پوره شپه پې لګوي. او د الله قدرت ته ګوره، ستا دا ټول ښار چې کوم دی په یو څو سکنډو کې د اوبو نه ډک کړي. دا د الله قدرت دی، دا د الله هغه توحید باندې دلیل دی که نه. اوس یو سړی سلیم العقل دی، هغه وایي چې الله ایگزسټ کوي، الله واجب الوجود دی، هغه ذات یکتا دی، داسې کار د الله نه سوا بل څوک کولی نشي. نو دې نه د الله د معرفت هغه نښه تا ته معلومه شوه چې الله موجود دی. دا ملحدین خلک څنګه دوکه کوي، الحاد او دهریان ایتیست دهریانو ته وایي چې نعوذ بالله د الله وجود نه مني. او ملحدین چې خلک د الله د دې قدرت نه او د معجزاتو د پیغمبر نه دې نه خلک اړي، نو هغې تا ځکه دوکه کوي چې تا خپل د الله کتاب نه دی ویلی. خو دې ملحد کافر او هغه دې بېدینه، خو چې ته خپل د الله کتاب نه وی، د دې په معنی مقصد ځان نه پوهې، خو به تا دوکه کوي که نه. اوس که تا دا مثالونه ویلي ته هغه ته دا مخې ته که که نه چې دا باران څوک راوري، ته چې وایې بینی چرر څه کېږي خو ما ته یې وښایه که نه. لکه زه تا ته وایم هلکه دا دیوال په خپله جوړ شوی دی، نو ته دا خبره ما سره هېڅکله نه منئ. او دغسې زه تا ته یم دا باران په خپله راورېږي، دا موږ تا سره ومنو نه. یو ذات دی، اب منی چې هغه الله دی او هغه واجب الوجود دی، او موږ ته الله په خپل کلام کې دا ویلی دي. نو د الله د کلام نه به ځان د دې معنی مقصد نه به ځان خبرې
چې دغسې د فتنو نه بچي او د الله په ذات کلک یقیني. نو دا د الله په توحید باندې غټ دلیل دی چې الله دا باران راوري. اوس مزید په دې کې وایي وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ راوري الله من السما د بر طرف نه یعنی اوریزنا من جبال اکل جبال چې دا اوریز په شان د غرونو دي. د اسمان د چې کله اوریز راغلي او تاسو ورته داسې وګورئ نو د اوریز داسې بیل بیل د غرغر په شکل کې ښکاري او دومره غړ غړ چمانې ته کې غړ غړ غرونه دي په دې اسمان کې. نو دا الله تشبیها وایي چې داسې اوریز چې د غرونو په شان داسې غټ غټ ښکاري دا ځای او ځای کنټرولې او بیا سوشي او فیها من بردن او پدې کې د بازي دا غلې نه بعض اوقات الله غلې مروري کړه. ګوره دا د الله یو عجیبه د فریزینګ سیستم دی. هغه باران الله ووري جوړي کې وبته راوغړي او دومره ډېرې ووري چې دومره په دې کارخانو کې نه جوړيږي. کله چې دا غلې وشي تاسو ګورئ کړه الله ری کوسي ټول سپینیش. دا د الله جیبه قدرت. نو کم کم قدرت ته وګوري هر زین د الله توحید هغه پہچان کیږي. خو لږ عقل سې کول پکار دی چې دا دومره زر دا فریزینګ چوکو او دا ووري بیا دلته لاندې چاره وغورځولې خو یو ذات دی کړه هغه الله دی. فیصیب بس رسی به دا گلے میشا چالم چو غواړي ويصرفه ام میشا او اړي د چانم چو غواړي. اور دې کې رحمت هم دی او عذاب هم دی. د چا د پاره دا باران دا گلے د رحمت بایسي سوکړی خشکی وی او ی الله باران وکي او د چا د پاره د زحمت بایسو ګرځي. اوس فصلونو باندې چې کله گلے وشي او فصل ختباش اوس هغه دغې دپاره یو قسم له عذاب دی. نو الله وایي دا زه ګورم چاته رسوم او چا نه اړو مخه یکادو سنا برقه او قریب د چپړق د دې برېښنا یذهب بالابصار بوزي دا نظرونه. قدې باران کې ګړ ګوړي هغه د الله غ تندر هغه आवाज رعد او برقم پکې وي بجلی پکې وي. نو دا بجلی دومره تیز ده چې ته ورته کتې نشي. دا بعض اوقات برېښنا چې کېږي او ته داسې اسمان ته وګورې ستا سترګې وبرېښي ته نشي کتې ورته دومره تیز چمکي. نو الله وایي قریب ده چې دا چمک د دې پړق د دې برېښنا دې سره زه ستاسو نظرونه ختم کړم. مطلب په دې هم د عذاب راوستی شم چې دا پړق وشي او ستاسو ټولو نظر کار پرېږدي. مطلب د الله د عذاب نه به یرم کې ګوري دا تندر چې راخلاص شي څنګه نقصان کوي. نو د الله خپل د قدرت هغه نظارې د مخلوق ته ښیي چې رحمت راورولی شم خو ګورې عذاب هم درلېږلی شم. او ایمان دې ته وایي الایمان بین الخوف والرجا. الله نه به تمم لري خو د هغه د عذاب نه به یرم کې. نو الله داسې ذات دی هر څه کوونکی هغه دی. نو ځان به عاجز ګڼي هغه ته. نو بل دلیل وګوروي یقلب الله اللیل والنهار اړی راړی الله دا شپه ورځ بدلی را بدلی الله دا شپه ورځ دی. په دې شپه ورځ کې دا چینج او انقلاب څوک راولي. ورځ وکنه اوس एकदम تیاره شوه شپه راله. اوس بیا چې کله شپه مونږ تېره کړو ورځ به راشي رڼا به شي. دا انقلاب څوک راولي دا بدلون څوک راولي. دا خو یو پورا پروسس دی. ګوره ډیسپلین سره دا ټول سیستم روان دی. نو که چرې نعوذ بالله دهریان وایي چې ګاډ نه ایگزسټ کوي دا الله نه ایگزسټ کوي نعوذ بالله. نو دا دومره ډیسپلین سره دا نظام څنګه روان دی. خو نو دا یو ذات دی چې هغې چلی که نه شپه راولي ورځ راولي موسمونه ګرمي یخني د هر څه الله کوي که نه. نو الله وایي زه دا شپه ورځ اړوم راړم. شپه لاړه شي ورځ راشي او ورځ لاړه شي شپه راشي. دا انقلابات هم زه راولم. د دین هم د الله توحید معلومیږي چې الله یکتا ذات دی او پوره قدرت والا دی. ان فی ذلک خدا کله نه چې الله دا کائنات پیدا کړی دی چې د تاسو بنی کتلې چې شپه ورځ دوی چې د غلط شوي چې ورځ ورځ شي او شپه شپه شي چېرې داسې شوي دي
څوک هم تا ته ونه وایي ورځ په خپل ټایم راځي او شپه په خپل ټایم راځي تی په خپله ډیوټۍ کې کوتاهي نه ده کړې دا الله دی چې هغه چلی ښه ان فی ذلک بشک په دې کې لا عبرتن خامخ عبرت دی لولی الابصار د پاره د عقلمندو عقل والا خلکو د پاره په دې کې لوی عبرت پروت دی چې د الله توحید او پیژني خدا بازي ناپویا بیا هم د الله قدرت ته نه ګوري دغه مشرکان د دلایل نه ګوري اخو ته پته چې دار سکی الله خو بس ضد کې راغلی یا مطلب جاهلانی نیمنی اوس بل دلیل پنځم وګوره اخري والله خلق کل دابه او الله پیدا کړی دی هر زنده سر مما اند وبونا هر زنده سر شیز الله د وبونه پیدا کړی د وب چې کوم دی کنه دا د جون اهمه قاعده کله وب ختم شو ټول ارسه به ختمي هر جاندار الله د وبونه ژوندې ساتلې دي او مان د تنوین د نوع د پاره دی او خاص قسم نوع نطفه انسان به بیا د نطفه نه پیدا دي حیوانات وغیرہ دا ذریعہ د نسل لا نو سوی راشه نور مخلوق وګورا په دې مخلوقو کې چې ما پیدا کړی دی وی فمنهم بازی بدوی کې من اغدی یمشی علی بطنی چاغا ګرځي په خېټه باندې په دې حیوانات او مخلوقاتو کې بعضی مخلوق دا چې په خېټه ګرځي په خېټه څخه ګرځي مار رینګینګ کوي کنه ګرځي دا خپې خونی لاسونه ني په خېټه باندې ګرځي وګور الله وی دا مخلوق ما پیدا کړی دی دا زما په قدرت باندې دلیل دی نو بل ورپسې وګوره ومنهم بعضی بدی کې مناغدي يمشالا رجلین چې ګرځي په دوه خپو باندې بعضی مخلوق په دوه خپو ګرځي په دوه خپو کوم مخلوق ګرځي دا مو تاسو یو کنه په دوه خپو ګرځو کنه دغه سي پرندي وګوره پرندي سوخ پیوي دوی کنه چکيري په دوه خپو باندې تک کوي دا یو خپوی او دا بل بطوري کونټه استعماليږي په یو خپو څوک بیلنس کیږي نه ته په یو خپو درې غره غورځيږي با ته ته ملک په یو خپل لاړ شه ته په یو دوه ټوپ یو پدریم ټوپ برا غورځېدلې خو چې دا بل خپو سره سپورټ کی شي نو بیا تاسو بیلنس برابر شي دا د الله جیب قدرت چې دا یو خپو خدای مکني سړې امبیلنس ګور الله د سي قدرت برابر کړی دی او تا دا خی چې زما د قدرت لګو ګور نظارو تا دا رنګ و منهم بازی بدوی کې مناغدی يمشالا 40 چې ګرځي په سلور خپو باندې سلور بولی باندې سلور خپو باندې څه ګرځي دا ساروی زناور ور دی په سلور بولی ګرځي انسان د الله په نیک قد او قامت کې پیدا کړی دی دوه لاسونه دی او دوه خپې دي نو دی نیک ګرځي او ساروی دا سلور بولی باندې ګرځي دوی الله دغه پیدایش ور کړی دی او دا لاسکه وی یخلق الله پیدا کوي الله مایشا چې مغواړي د دین ډېر خپې مور کی قبازي پکې د سلورو نه ډېر خپې می جولام کتلې دي سونه خپې اته د دینم ډېر بازي او بیا زنزم کتلې دا آیت زو 1000 پاوت سو کوئی بلا خپې نو دا شوګورا الله عجیب قدرت ته چاله ډېر خپې ور کړی دي دا بس الله هغه پیدایش ته کوي وان الله بشکل علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې قادر ذات ته هر چیز باندې هغه قدرت لرونکي ذات ته نګوره د الله قدرت اومنه د الله توحید اومنه او دا قدرت د الله بس کې ګوري الله وی دی قران کې لقد انزلنا یقینا موږ نازل کړی دي آیات مبینات آیاتنا واضح مضمون والا واضح احکامون والا قران می در لګلې ترغیب دی قران ته قران وایا د الله ردی قدرتونو با خبر شي او دینه مخ کې تا دا پته نه او شکر د الله قدرت باندې یقین نورم کلک
توحید عقیده برابر شو او والله يهدي الله رسي من يشاء چالم چوغواړي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغي الله چې چاته هدایت نصیب کړي نه غلار وته نصیب کړي نه غلار سره قرآن صراط مستقیم قرآن ته وای الله وای چې څوک وغواړم وګوره په دې لارې روان کم نو قرآن ته بختور خلق الله کې نه ښه څوک چې د الله خوښي خپل کلام ته کې نه د دې علم ولور کی د دې هغه وخت دې سره تیری د دې خدمت کوي دی الله په نه غلار روان کړي دی قرآن والا نه غلار والا خلق دی الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله ستا کلام مونږ په دې عمل توفیق راکړي قرآن او سنت الله زمونږه په پوهه کې راولي زمونږ عمل کې راولي دې نظام الله په ټولو دنیا کې جاری کړي کم خلق دې درس الله ناس ټول دې اجرونو بدلې ورکړي څوک بیماران الله بیماران له شفا ورکړي څوک حاجتمند الله حاجت روايي وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين